سلام علیکم احترام زم عمران تاسو کولی ویزا ان پښتو چینل نننۍ ویډیو زمونږ د یو داسې پروګرام په اړه ده چې شاید تاسو وخاندئ ځکه زمونږ زیاتره زمونږ استاد بحثونه د سوري نه لاندې د شین چای سره د ماشومانو سره یا هم د سپینګیرو سره کسان سره چې هغوی د ژوند هغه وروستۍ چاروي زه دا نه وایم چې سپینګیرو سره خبرې نه دي په کار بلکې زمونږ بحثونه زیاتره غیر مسلکي یا انپروفیشنلي نو ځکه کیدای شي دا خبره تاسو ته لږ د خندا وړ وګرځي خو دا حقیقت دی زه تاسو ټول نه هیله کوم چې راپاسئ که د ځان دپاره نه د افغانستان دپاره پروسس کې ګډون وکړئ د جاپان یو ميلياردر یا بیلیونر او اته کسان سپوږمۍ ته خېژوي چې شاید په هغه کې یو زه یا زما د ملګرو نه شي نو که تاسې غواړئ چې په دغه پروسس کې ګډون وکړئ دا پروسس څه شی دی بلې ټول د زه یو تفصیلي ویډیو جوړوم ویډیو اوږدوو نو زموږ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې زه ویډیو جوړ کړم. ژوند یعنې څه؟ په رڼا کې ډوډۍ خوړل او د شپې خوب که همداسې وي نو په موږ او ځناورو کې توپیر څه دی؟ هغوی هم ډوډۍ خوري د هاضمې سیسټم یې له ما او تا ښه دی او خوب هم له ما او تا په بېغمۍ کوي. نو چې داسې ده بیا انسان یعنې ما او تا ته ولې د دنیا د ټولو مخلوقاتو اشرف یا ټولو ښه مخلوق ویلی؟ ځکه چې په انسان کې شعور دی، مینه ده، د سیالۍ جذبه ده او تر ټولو اړینه خبره دا ده چې د بل انسان لپاره ورسره د کومک او مرستې فکر دی. انسان په لومړي وار قابو 40 کاله پخوا له ځمکې پرته په بله خاوره یعنې د سپوږمۍ په خاوره قدم کېښود او نیل آمسټرانګ د دنیا لومړی انسان شو د سپینې سپوږمۍ څخه یې د کبرجن انسان مغروره ځمکه لکه د انګور د کوچنۍ دانې په رڼا ولیده. نیل آمسټرانګ د سپوږمۍ په سپین او نازولي مخ د امریکا بیرغ ودرول او ځمکې ته راکوز شو. دې کار په انسانانو کې د سیالۍ او هیوادپالۍ انقلاب راوست او هر چا دا کوښښ پیل کړ چې تر سپوږمۍ خپل ځان بیرغ او د هیواد نوم ورسوي. خلکو د سپوږمۍ ترڅنګ د نورو سیارو لکه مریخ، جوپیټر، مشتري او وینس ته د تلو نیتونه وکړه چې لا هم زیاتره نه دي کامیاب شوي. غریب انسانان خو شاید فکر هم ونه کړی شي خو نه. په جاپان کې یو داسې انسان ژوند کوي چې د نړۍ هر چا ته دعوت ورکوي چې د ده سره د سپوږمۍ په سیل لاړ شي. هاو زه د یوساکو مایزه خبره کوم. نوموړی یو جاپانی میلیاردر دی چې د ده ځان او نور یعنې 8 کسانو لپاره یې د سپوږمۍ د چکر ټیکټ کړی. ده په لومړي وار غوښتل 8 کسان بوځي خو یوازې هغه کسان چې هنرمندان وي ځکه چې د هنر سره ډیره زیاته مینه ده. خو د ده په وینا اوس هر هغه څوک بوځي چې په نوم انسان وي او په ځان یې باور وي. دغه سفر به په 2023 کال کې د سپیس ایکس کمپنۍ چې د ایلن ماسک امریکایي کمپنۍ ده هغه به ورته د سټار شپ په نوم یو انسان وړونکي فضایي موټر جوړوي او په دغه موټر کې به په 2023 کال کې څو خوشبخته انسانان د سپوږمۍ سفر وکړي. دغه یا 8 کسان د لاټرۍ یا پچې د لارې منل کیږي او د لاټرۍ لپاره یوازې 3 ورځې پاتې یعنې د مارچ تر 14 وروسته لاټرۍ بندیږي. زه عمران عثمانزی د تاسې ټولو هیله کوم په ځانګړي ډول د خپلو ملګرو چې د ځان لپاره نه بلکې د افغانستان لپاره ورته نوملیکنه وکړي تر څو د نړۍ سره په هر میدان کې سیال پاتې شو. دوستانو د اپلای کولو لپاره تاسو ته ټول نه مخکې پکار دي چې خپل براوزر ته لاړ شئ. دا براوزر شنو دی براوزر کې موږ ته پکار دي چې دلته ولیکو څه شي 1 منټ دلته ولیکو dearmon.org. کله چې موږ dearmon.org ولیکو نو موږ ته د انټرفیس شو کی د کې د ایلن ماسک میسیجونه دي د دې پروجیکټ په اړه پوره معلومات دي خو موږ به ټول نه مخکې دا وګورو چې دا 15 سټیپ دي. 15 سټیپ که چېرته موږ په دې کې کامیاب راشو 15 واړو کې نو موږ کولی شو چې سپوږمۍ ته لاړ شو. لومړی سټیپ دا دی رجسټریشن یعنې د 16 تاریخ نه وړاندې تاسې رجسټریشن وکړئ، نوملیکنه به وکړئ، بیا ورپسې انیشل سکرینینګ دی. انیشل سکرینینګ یا ابتدایي معلومات د تاسو نه اخلي هغه په 21 د مارچ. بیا اسایمنټ یعنې تاسو خپله یوه طرحه پیش کوئ. څلورم بیا انټرویو د انلاین او پنځم چې دی فاینل انټرویو چې تاسو یې راغواړي
امریکې ته یا جاپان ته هغه ځای کې تاسې کله انټرویو ورکړه بیا به په سپیس ایکس هغه راکټ کې او په سټارشپ کې سپوږمۍ ته خیژئ په 2023 کال کې. موږ به په دې جوین باندې کلیک وکړو. جوین باندې چې کله موږ کلیک وکړو دلته لیکلي دي ته پوره خپل ډیټا ورکړه. زما نوم دی عمران، میډل نوم پرېږدئ، زما وروستی نوم دی تومانځی، یو کانټري کې افغانستان، ایمیل اډرس نو ایمیل اډرس به دلته خپل ورکړم imran@gmail.com. په 2 دلته به خپل پکچر اپلوډ کوئ، پاسپورټ سایز پکچر، او په شرط د دې چې نو ما سره په ګیلري کې یوازې همدا یو خپل پکچر دی، همدا به زه اپلوډ کړم، نور څه نشته. که تاسې چېرته پکچر نه لرئ نو کولی شئ چې ما سره اړیکه ونیسئ، زه به سره یعنې یو ساده تصویر ما ته خپل راولېږئ، زه به په لیپټاپ تاسو ته پکچر جوړ کړم او دغسې دې ته برابر. دلته به تاسو خپل آی ډي لینک کوئ. د آی ډي لینک کولو لپاره ټویټر خو زما نشته خو بلکې زه نه غواړم چې دلته لینک کړم دې سره. فیسبوک یا یوټیوب که تاسو لینک کول غواړئ نو یوټیوب دا شو او دا فیسبوک شو، دا به کنفرم کړئ. چې کله مو دا کنفرم کړو نو سبمیټ به یې کوئ. دلته وایي ډیر مون thank you for completing your registration. نو ستاسو رجسټریشن تقریبا کمپلیټ شو. رجسټریشن دلته بیا لیکي چې یعنې که تاسې هلته خپل تصویر بدلول غواړئ نو بلکل یې بدلولی شئ. 1 منټ صحیح. دا ستاسو نوم لیکنه وشوه. اوس تاسو ته پکار دي چې دا وګورئ. لیکل چې you may experience a delay in receiving your confirmation mail due to high volume of applications submitted at the same time. If you do not receive a confirmation mail for an extended period of time, you may have entered the wrong email address. We apologize for the inconvenience, but please resubmit your registration. Depending on how you have set up your email security, you may not be able to receive emails from our domain. Please check your settings so that you can receive emails from the amount of تاسو به یو ایمیل راځي، په هغه ایمیل کې به تاسو ته لیکلي وي چې ستاسې رجسټریشن وشو. نو دا اسان رجسټریشن و. تر بیا مو